د جهان نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشئ. پام وکړئ د نن ورځ دوه مهم او تازه خبرونو ته. د کانونو او پټرولیم سرپرست وزیر هرات ولایت ته د سفر په ترڅ کې د یاد ولایت د غوریان ولسوالۍ د اوسپنې کان له 4م بلاک څخه لیدنه کړې. نوموړي د یاد کان چارې ارزولې او ټینګار کړی چې قراردادي کمپنۍ باید د خپلو ټولو ژمنو سره سم خپلې چارې پر مخ یوسي. د سیمې خلکو ته ټولیز خدمات وړاندې کړي او له معیار سره سم کان سروي، استخراج او پروکوردنه یې پروسس کړي. په بل خبر کې راځي چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی له دندې ګوښه شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو رسمي لیک کې د اسف دراني د ګوښه کېدو اعلان کړی او زیاته کړې ده چې هغه د رواني سپټمبر میاشتې له 10مې وروسته د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی نه دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې د دراني دنده د سپټمبر پر 10مه پای ته رسیدلې، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. دراني تیر کال د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی ټاکل شوی و. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه. ښه وخت ښه شوي.